ډګرې خفضاوه خلک راتل او تلل هر څوک په بیړه کې وو خو زه هلته ولاړ وم لکه وخت چې زما پر درېدلي وي د چکن قطار اوږدو خو زما ذهنن لا ډېر لرې تللي وو چېرته چې زموږ وروستی ملاقات بیا بیا زما مخې ته راتله ستا خبره ستا وروستی نظر ستا هغه خاموشه مسکا چې ډېر څه یې ویل خو چې ډېر څه یې ویل خو الفاظ نه وو ما د انتظار په چوکۍ کې کېناستم او د اعلان غږونه مې اورېدل خو هېڅ یې زما زړه چې پورته سا کې مې لږ زما د یادونو یه برخه بله ما جلا کېده او زه بالا هم هماغه ځای کېناستم ستا روح یادونو یه برخه بله ما جلا کېده چېرته چې ته رانه تللی وې ستا وروستي جملې مې په ذهن کې تاوېدې خیال ساته او زه اوس پوهېدم چې د خیال ساتل تر ټولو سخت کار دی د هوایي ډګر څراغونه رڼا کل خو زما دونه تیاره وه لکه یو مسافر چې بدن یې پاته وي خو روح یې لا تر اوسه ستاسو په کوڅو کې لارې پورتېدونکي ودکوه کتل او سوچ مې وکړه ایا ته هم همدا شیبه زما یاد کوي خو ځواب نه و یوازې د لوتکو غږو او د زړه خاموشه ماتې هیره دقیقه اوږده وه هر اعلان به معنی ښکار دی او زه یوازې د یو الوت کې انتظار کې وم چې شاید زما درد له ځانه یوسي خو حقیقت دا و چې ځینې مسافر یوازې په الوت کې نه ځي بلکې د خپلو یادونو سره هم سفر کوي ما ورو ورو سترګې پټې کړې د تلونکي وخت او پاتې یادونو ترمن